بسم الله الرحمن الرحیم. خرجو دی MCSE 9ویډیو تم یعنی 13 ورځې مو تاسو پینګ کمانډ ویل. نن راځو یعنی خبره دی یوزرز یعنی یوزر چې د مونږ سره صد پارا استعمالي زمون په انوایرمنٹ کې یا په MCSE انوایرمنٹ کې یوزر اهمیت یعنی د اول نواله تر اخره پورې زمونږ ټول پالیسیان ټول پابندیان دا ټول چې د مونږ سره په یوزر باندې خو user is the object by which we log in our computers. یعنی یوزر مونږ سره هغه لاره ده چې د دې په واسطه مونږ کولی شو چې په خپل کمپیوټر کې لاګین شو. یعنی اوس مو تاسو چې څومره استو یعنی هر یو کس چې د خپل د کور چې د یو یوزر چې په اسانه سره دننه کیږي په اسانه سره بهر کیږي هم سره. خو یوزر چې د موږ سره په دوه ډولونو باندې یو چې د موږ سره بلټنز دي او بل چې د موږ سره نن بلټنز دي. یعنی بلټن یوزر موږ سره هغه یو یوزر ده چې د انسټالیشن په دوران کې مونږ سره یعنی خپل چې د کریټ کیږي such as administrator such as guest such as په همدې طریقه نیټورک اپریټر such as power users. یعنی دغه څومره چې تاسو دا یوزر ګورئ دا غونډه چې د مونږ سره بلټنز ونن بلټن یوزر مونږ سره هغه یو یوزر ده چې د انسټالیشن نه وروسته مونږ خپل چې د کریټ کوو یعنی په خپل نومونو باندې یا د پلار او یا د نکاح یا د نور سوزونو په نوم باندې یعنی کوم یو چې موتا کریټ کوو هغه غونډه چې د نن بلټنز و کوم یو چې کمپیوټر مونږ ته کریټ کوي هغه غونډه چې د مونږ سره یعنی بلټنز یو نن بلټن یوزر ته چې د مونږ په درې ډولونو باندې پاور ورکولی شو. یو چې د پاورفل یعنی ایڈمنسټریټرز، بل چې د مونږ سره میډیم دی یعنی ایکسټینډرز، او بل چې د مونږ سره لو دی یعنی مونږ سره چې د ګیسټ. یعنی که چیرته زه یو یوزر ته پاور دی ایڈمنسټریټر ورک نو هغه چې د کولی شي چې په کمپیوټر کې یو څه کریټم کی یو څه چې د ډیلیټم کی یعنی څه چې زره یو غواړي په کمپیوټر کې هغه کارونه کولی شي لکه پلارونس. بل چې د مونږ سره ایکسټینډر یوزر شو هغه چې د هر یو کار کولی شي خو یو دوه یا درې خبرې کار کولی نشي لکه څه بل یوزر کریټ کولی نشي. په همدې طریقه مونږ سره لوکل پالیسیانو کې ایډیټ کولی نشي. په همدې طریقه چې دی یعنی ګروپ پالیسیانو کې چینجز کولی نشي. دغه درې کارونه چې دی ایکسټینډر کولی نشي. نور چې څه غواړي هغه غونډه چې دی دا کولی شي. او بل چې د مونږ سره ګیسټ یعنی ګیسټ یوزر چې د نور کارونه خو پرېږده دغه ټایم اینډ ډیټ هم چینج کولی نشي. لکه یو اشرف غني صاحب شو پاورفل ایڈمنسټریټرز، بل چې د مونږ سره والي صاحب شو ایکسټینډر خو د ملک په سطح څه کولی نشي صرف ولایت کې څه کولی شي. او بل چې د مونږ سره ګیس یعنی مو تاسو دغه کدوان چې هیڅ کار کولی نشي د والي غوندې زور لري ګیس مشکل
زو د یوزر کریټ کولو طریقې ته یعنی لار بشي سٹارټ ته سٹارټ نه بعد چې د سیم ډي ته بلاش یعنی سٹارټ او بیا چې د سیم ډي همیشه چې سیم ډي تاسو اوپن کوئ یعنی سبا وکي رائټ کلیک او هغې نه بعد رن از ایڈمنسټریټرز او دلی راځو ورته وایو چې نیټ سپیس یوزر سپیس الف فارورډ سلاش دا کوشن مارک شو او ا ډبل ډي یعنی اډز یوزر جوړ خو بیا هم چې دا یقین مې نه راځي کتلو دپاره نیټ سپیس یوزرز انټر نو تعالی وایي چې څه شی شو موږ سره علي یعنی جوړ که چیرته غواړې چې دغه یوزر ته چې دی پاسورډ سیټ کړي نو راشه څه ورته وایه د پاسورډ سیټ کولو دپاره نیټ سپیس یوزر سپیس علي سپیس شفټ ونیسه او ته پریس اسټارټ پاسورډ جان وامه چول دلته نه خی وي خوا کې څه سوګناس نه وي چې دا پاسورډ ونکړو کنفرم پاسورډ جانز بیرته چې ډیلیټ کول غواړي نیټ سپیس یوزر سپیس علي سپیس فارورډ سلاش ډیلیټ سره شي مشکل نشته بل طریقې ته یعنی لار بشي چیرته نوٹ پیډ ته او نوٹ پیډ کې ورته ویلي که چې نیټ سپیس یوزر سپیس علي فارورډ سلاش ارز نیټ سپیس یوزر سپیس احمد فارورډ سلاش ارز نیٹ سپیس یوزر سپیس نصرات فارورډ سلاش څومره چې وایي فایل مینو ته برابر شي او بیا چې دی سیف چیرې سیف کول غواړي زه وایم ډیسکټاپ چې نږدې ځای اوس نوم چې هر څه نوم ورکړی پروا نه کوي خو دغه ډاټ بي ای ټي یعنی بیچ فایل پکې ماست تر اوسه جوړ شوی نه دی صرف فایل جوړ شو بیا راځم دلته چې دی ورته لیکم ډیلیټ ډیلیټس او دلې راځم فایل مینو ته سیوس ته راځم او دای بیا سیف کوم په نامه دی ډیلیټس ډاټ بی ای ټي مزده یعنی بیچ فایلز تر اوسه پورې نه یوزر جوړ شوی او نه یوزر چې دی ډیلیټ شوی چې ډبل کلیک کې جوړ که ډبل کلیک کې ډیلیټس ډبل کلیک جوړ ډبل کلیک ډیلیټ مشکل خو نشته بل چې دا موږ سره یوزر جوړول رائټ کلیک مای کمپیوټر منیج نه بعد ډبل کلیک آن یوزر ان گروپس او بیا بلار بشي یوزرز یوزر نه بعد چې دا رائټ کلیک بای کې رائټ کلیک نه بعد چې دا یعنی نیو یوزرز سپه نامه جوړول غواړي فار ایگزامپل علي ونس فل نیم احمد خو فکر دی وی چې کله ته لاګاف کیږي اول ته چې دی زی نو الته تعالی کوم نوم راځي احمد او کله چې چا سره بیا شیرینګز کې شیرینګز الته چې دی ته به کوم بیا نوم ورکې الیس ځکه چې الته چا ډاکومنټس ته مثال ته زما ډاکومنټس اکسس کې نو الته ستانه یوزر نیم او پاسورډ زما غواړي احمد باندې کار نه کیږي پس باندې کیږي ډسپلی نوم د چې دی احمد شو خو اصلي یوزر نوم د چې دی بل موږ سره په همدې طریقه ډسکرپشن زه ورته وایم چې دس یوزر مای برادر کمنټس فرض واجب نه دا ورته ولیکه او نه ورته دا ولیکه صرف یوزر نیم علي صحیح بل چې دا موږ سره پاسورډز دي کچیر پاسورډ اچي نو دغه درې خبرې ستا کار کوي ځکه چې دام پاسورډ مربوط ده دام پاسورډ مربوط ده او دام پاسورډ مربوط او که پاسورډ نه اچي نو دغه درې خبرې دي چې دا ټول فضول دي مګر راځم دلته چې دا پاسورډ ته زميانه زه ورته ورکوم چې جان کنفرم جانز
ما ورته دغه چک ولګول. چک نه مطلب یعنی یوزر must change password at next logins. یعنی تا ما ته ویل چې ما ته یوزر جوړ کړ، یوزر مې جوړ کو په نامه د علي، خو ما پاسورډ هم واچوله چې جانس، خو ما ته معلوم ده چې ته دغه پاسورډ ستان نه خوښي، پاسورډ ستان نه خوښي، خو تا د پاره چې د ما دغه چک ولګوله. اوس چې کله ته راځې او خپل هغه یوزر باندې کلیکې علي باندې، ته وایې خو دغه پاسورډ لري، زه وایم مو څه د پاسورډ وایم جان. بیا ته چې د ما ته وایې چې نه دغه پاسورډ خو ما تاله نه ویله چې جان واچوه، تاله چا ویله چې دغه جان واچوه، خو ما ته خو معلوم و. زه تاله وایم چې دغه پاسورډ واچوه جان، چې کله ته دا جان لیکې او انټر کې نو تاله چې دی داسې یوه بل ټیبل کولاویږي لکه دې غوندې، او تاله وایي چې زه شه چې دی اوس نوی پاسورډ ځان ته څه وکړه سره، مشکل خو نشته. خو که چېرته زه وایم چې نه څه چې پاسورډ دی همدغه پاسورډ دی، ټول عمر دپاره تا سره همدا پاسورډ، مشکل خو نشته. بل شله مونږ سره پاسورډ نه ور ایکسپایر راشه سټارټ رن ته او دلته ورته ویې لیکه چې سیکپول ډاټ ایم ایس سی دا لوکل پالیوشن دی، دا مخکې درس راځي ښه. زه تاسو ته صرف په دې کې یو څه شو کوم، بس هدف مې هغه دی. یعنی دل راځو اکاونټس ته او خبرم ټول په څه کې دی؟ پاسورډس کې دي. څومره ورځې بعد که چېرته زه دغه چک ونه لګوم دا چکس، نو 240 ورځ بعد چې دی ستا پاسورډ څه کېږي؟ خو که چېرته دغه چک مې ولګول 240 څه چې تقریبا ټول عمر چې دی ستا پاسورډ مې ایکسپایر کېږي، مشکل. بل چې موږ سره اکاونټ از ډسیبل جوړې کا خو غیر فعال وساته، نو جوړه څه دپاره چې غیر فعال ساتي کریټیک، نو موږ سره یوزر جوړ شو علي په نامه. خو فکر دی وي چې ته خپل پاسورډ چینج کولی نشي. زه چې دا څومره کارونه اوس زه کوم، ګوره زه کوم یوزر کې یم ایراساف، او دې سره پاور د چا ده دلته خو ورته وګورئ ایڈمنسټریټرز، او دا یوزر چې اوس مې جوړ کړ دې سره پاور د شی دا ایکسټینډر ده. ما تاسو ته ویله چې ایکسټینډر یوزر جوړولی نشي، یوزر یې پرېږده چې خپل پاسورډ هم چینج کولی نشي، لوکل پالیسیانو کې کار کولی نشي او ګروپ پالیسیانو کې کار کولی نشي. او مخکې صفه مې چې راوړو هغه چې دی لوکل پالیسیانو، یعنی ته چې دی اوس هېڅ کار کولی نشي. ته ما ته وایې چې زه خو کولی نشم، زه خو پاسورډ هم چینج کولی خپل نشم، زه به مجبور یم چې په خپل یوزر کې لاګین شم او بیا برابر شم دغه علي ستا یوزر باندې به رایټ کلیک کوم او څه ورته وایم چې سیټ پاسورډ، سیټ پاسورډ باندې کلیک کوم پروسیډ، زه به وځم اوس او ته به څه کې ځان ته به نوی پاسورډ سیټ کړې. یعنی څه ورته وایم چې خان اوکې مې، نو ستا پاسورډ څه شو موږ سره خان شو، پاسورډ جان د لارو څه شو. ته وایې چې ما سره هیڅ پاور نشته ده، ما ته هم چې دی پاور د اډمین راکړه، خو دلته خبره بیا بل شی پیدا کېږي، یو خو زه اډمین یم، یو تو اډمین شي، دا هېڅکله نشي کېدلی. یعنی کېږي خو دلته یوه خبره ده، یعنی ته هم پلار شو زه هم پلار شوم، یعنی داسې فکر وکړه چې ښځه یو ښځه ده او میره دوه میرهګانې ولري، هغه به ځان ته کش کوي، دا به ځان ته کش کوي، ټول ورځ همداسې لانجې بل ورباندې. خو دلته چې دا بل خبره ده، که چېرته زه دې له ایډمنسټریټر پاور ورکړم او دا راشي په خپل یوزر کې لاګین شي او زما په یوزر باندې ډبل کلیک وکړي او ما چې دی د اډمین نه وباسي او ګیس کړي، زه بیا بیخي کدو شم. نو یو پلار خوند کوي او نور بچي خوند کوي زامن خازو ډبل کلیک څنګه چینج کولی شي، سلیکټ کا ریموو کا اډ کا،
او څه ورته سالي که ایډمانسټریټرز اوس دم اډمن شو زم څه شی شوم اډمنس خو دا زه اخواته کوم مشکل خو نشته بل چې د موږ سره بل طریقه یعنی کاونټر پینلز په دې خو پوهېږي خا د دې نه تېرېږي مشکل خو نشته